سلامونه دویچ او پښتو جرمني په پښتو پرسونال پرونومن شخصي ضمیرونه په دوه برخو ویشل شوي زنګولا مجرات یا یو پلوغال جمع یا زیات اins پرسون لومړی شخص ich زه zwei پرسون دویم شخص du ته sie هغه استاد هغه ډاکټر هغه مشر چې نه پیژنو drei پرسون دریم شخص er هغه سړی sie هغه ښځه es هغه ماشوم اوس راځو پلوغال یا جمع ته wir موږ er هغوی sie هغوی هم د هغه چا لپاره چې نه پیژنو sie هغه ښځه هغه ماشوم هغه سړی لکه د دوی جمع چې دا ټول ته sie ویل کیږي ich und du wir زه او ته موږ du und du ihr ته او ته تاسو sie und sie یعنی تاسو ښاغلي هغه چې نه پیژنو هغه استادان هغه ډاکټران هغه مشران er und sie und es sie هغه سړی هغه ښځه هغه ماشوم یعنی تاسو